د افغانستان اسلامي امارت د ټولګټو وزارت اعلان کړی چې په تیر یوه اونۍ کې له 150,000 میټریک ټنو ډیر صادراتي او وارداتي توکي د اورګاډي پټلۍ له لارې هیواد ته لیږدول شوي دي چې له دې جملې له 100 میټریک ټنو ډیر د وچو میوو صادرات ول. دا شمیر د افغانستان د اورګاډي ترانسپورت په سکتور کې د ترانزیت او سوداګریزو فعالیتونو زیاتوالی ښیي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو لارو له تړلو وروسته کابل په دوامداره توګه د سیمې له هیوادونو سره د بدیلو لارو په لټه کې دی چې دا د سیمې له هیوادونو سره د افغانستان د سوداګریزو اړیکو د پراختیا لامل هم شوی دی. در مجموع انتقالات که یک بخش آن صادرات است، در هفته گذشته 126 تن اموال تجارتی صادر شده است که مقدار زیاد آن میوه خشک می باشد. هرچی سطح صادرات و واردات از طریق خط آهن افزایش یابد، فرصت های شغلی بیشتری فراهم می شود و عواید ملی افزایش می یابد. وزارت فواید امارت اسلامی افغانستان تلاش می نماید تا شرایط مناسبی را برای انتقالات و سهولت های بیشتر را برای تاجران فراهم نماید. د ټولګټو وزارت په یو رسمي اعلامیه کې ویل شوي چې د سوداګریزو توکو دغه اندازه لیږد د حیرتان، تورغونډۍ او واقینې د ریل پټلۍ له لارې ترسره شوی چې افغانستان د سیمهیز ترانسپورت بنسټیز کوي او له ګاونډیو هیوادونو سره سوداګرۍ اسانه کوي. ښاغلي حقشناس دا هم زیاته کړه چې د اورګاډي له لارې د ترانسپورت پیاوړتیا د ټولګټو وزارت لپاره یو لومړیتوب دی ځکه چې د ترانسپورت دا طریقه هم ډیر اقتصادي او هم د سوداګریزو توکو د لیږد وخت کموي. یکی از موضوعات مهم در تجارت بحث حمل و نقل معیاری است. از مجرای خطوط آهن و ریل هرگاه ما داد و ستون داشته باشیم نسبت به حمل و نقل جاده‌ای میتونه اثر بخشی خود داشته باشه، چون با سرعت لازم، با دقت لازم و در عین حال با زمان کمتر ما میتونیم از خود تامین کننده تا مستهلک جنس ما روان کرده باشیم، ارسال کرده باشیم و این به سود مالک هم میتونه تمام شود و به سود مستهلک هم. و افغانستان بستر خیلی خوب داره به خاطر پهن شدن خطوط آهن و ریل و ما میتونیم از این مزیت بهره لازم برده باشیم و پل ارتباطی میان کشورهای همسایه و منطقه بوده باشیم. دا اقدام په داسې حال کې کیږي چې افغانستان غواړي د منځنۍ اسیا، جنوبي او لویدیځې اسیا ترمنځ په سیمهیز سوداګریز اتصال کې ډیر اغیزمن رول ولوبوي او له پاکستان سره په سوداګریزو لارو کې خپلې تکیه کمه کړي.